افغان امنیتي چارواکي وایي پر لښکرګاه د طالبانو برید پر شا تنبولی. افغان نظامي چارواکي وایي هغه وسلوال طالبان یې پر شا تنبولي چې د هلمند پر مرکزي ښار لښکرګاه یې برید کړی و. یو ځایي قومندان ویلي دي وسلوالو طالبانو ته د سر درانه زیانونه اړولي دي. د دې مخکې ریپورټونو کې ویل شوي و چې وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ پر لښکرګاه ښار برید کړی او ښار ته ننوتلي دي. لښکرګاه دویم ولایتي مرکز دی چې تیرو څو ورځو کې وسلوال طالبان ورننوځي. بل لور ته د امریکا هوایي ځواک په مرسته افغان ځواکونو د هرات هوایي ډګر شاوخوا کې یو شمېر سیمې بیرته ترلاسه کړي دي. د تیرو 2 ورځو راهیسې د هلمند، کندهار او هرات ولایتونو د مرکزونو په څنډو کې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. له دې مخکې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان په ودامان وویل د هرات ښار څنډو کې د وسلوالو طالبانو برید یې له ماتې سره مخامخ شوی دی. نوموړي زیاته کړه دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د ښار له ځینو څنډو او دغه راز له انجیل ولسوالۍ تر پل پښتون پورې سیمې د وسلوالو طالبانو له کنټرول څخه بهر کړي دي. بل لور ته په هلمند کې د ولایتي شورا یو غړي بي بي سي ته وویل له کجکي او ګرشک ولسوالیو پرته چې ځینو برخو کې دولتي امنیتي ځواکونه شته د هلمند ولایت نږدې ټولو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولي دي. افغان حکومت په دې هکله څه نه دي ویلي. بل لور ته ملګرو ملتونه ویلي دي کندهار ښار ته نږدې د تیرو 2 اونیو نښتو کې نږدې 200 ملکي کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په کندهار کې د تاوتریخوالي ډېرېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیله لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.